د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر تاریخ او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مختصر سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار دی عبد الله ابن عبد المطلب چې دا ډیر اوجد شان والا انسان عبد الله ابن عبد المطلب کله چې دا 15 کال عمر ته ورسېدو عبد المطلب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو هغه اراده وکړه چې خپل د زوی له واده وکړي عبد الله له واده وکړي نو معلومات یې کوي چې خسته رشتہ ول وګوري دا په صحیح روایت د مؤرخینو کې راغلي دي عبد المطلب یو زنانه د هغه انتخاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار د پاره وکړو چې د هغه نامه و آمنه بنت وهب چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده علماء فرمایي آمنه بنت وهب چې د اشرف الناس نسبا وخلقا وديانه په انسانانو کې د ډیر اوچت نسب والا او د اوچت اخلاق والا او د ډیر حسن او جمال رب العالمین دې زنانه ته ورکړو امام ابن کثیر رحمه الله او اکثر مؤرخین نقل کړي دي عبد المطلب چې کله اراده وکړه چې خپل زوی له واده وکړي عبد الله نو عبد الله د ځان سره روان کړو او نکاح ولا تړله بلاره کې یو زنانه و د رقیه په نامه باندې رقیه ورقی بن نوفل دا مشهور صحابي دی شاید تاسو یې نامم اوریدلی اولنې سره چې ایمان راوړې پس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ورقی بن نوفل دی دا ورقی ابن نوفل چې د دې یو خور ورقی په نوم باندې چې د تورات او انجیل عالم و دی بلاره کې د عبد الله او کته چې دا روانو دی د بختره وګل چې چر د زینو هغه ته ویل چې زپل روان کړي مال واده کې نکار لکې هغه ته ویل زما اراده چې زتا سره واده وکم د دې عبد الله په دې مخ او د عبد الله په دې تندې کې یو رونقو یو رڼا و بکی او چون کې دا د تورات او انجیل عالم و نو هغه د وجنا دې د دارونخ کړو کې دي چې رب العالمین به دې انسان ګډل خیر اچولای و عزت سره واده کوما هغه ته ویل چې زه خو بخپله باندې واده نشم کولای زه خو د پلار تابع ما هغه ته ویل چې ما سره بدکاری وکړه مطلب دا و چې د غندور په ما دره منتقل شي دې دا غینم انکار وکړو او بیا عبد المطلب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو هغه د پلار لپلیکا باندې عامره بنت وهب چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او هغه د پلیکا باندې واغسره امام ابن کثیر او بعض نور مؤرخین نقل کړي دي وې دا عبد الله بل ورس په دغه لار باندې روانو دا رقیه بیا ولاړه نو د رقیه و د استوجو نکلا خبره مو سره نکلې نو دی به आवाज وکړي چې سوجل چې پرون یا سورج مخ کې جذب دی علاقه باندې تلما نو تمام ډېر توجه راغلو مار د مطالبه د لیکاو د بدکاری وکړه او اوس دی مال اړو توجه را نکړه نو هغه متویل په هغه ورځ باندې کړي چې تر روان وي او استاب د مخ کې ماته یو نور او رونق کاریدو هغه نور او رونق مستب مخ کې نشته کېدی چې هغه تانا بل چاته منتقل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلار نه هغه منتقل کړي شوی نو بدغه طریقه باندې عبد الله کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلار او هغه نکاح وکړه پدې کې د واده نه بس واته مشتي خپل قرآن سره تیر کړلې او بیا شام د سفر باندې لاړ تجارت د پاره عبد الله ابن عبد المطلب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد سره هغه د خپل واده نه سوم شپس شام د لاړ د سفر د پاره او د تجارت د پاره ال د کاروبار او واپس را روان خپل علاقې ته کله چې مدینه ته راورسېدو مدینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماخیلی و د رسول الله چې کوم والد شه ابو عبد الله د هغه ماګان په مدینه کې پاتې کېدل نو دیناړي چې زما د خپل ماګانو سره یو شپه وګم او بیا مکه ته لاړ شم نو کله چې د مدینه ته لاړ ال د باندې رب العالمین بیماری را والسلام او په مدینه کې دا وفات شو او په مدینه کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم هغه په مدینه کې خخ شو بدی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مور وا امنه بنت وهب هغه ډېر زړه غمجن شو زګه د واده لګي ورځې شوی وی او څو مشي شوی وی او رب العالمین د دې چې کوم معزز او محترم او د اوچت صفات او
اخلاق ولا خاون هغه رب العالمین واغستو او یقینا چې دا ډیره د خبرګان خبره ده چې کله یو زنانه واده وکي او د اغیلا د نبی تو وقتم تیر شوی نه یو دغه خاون هغه د دنیا نه آخرت تلاړ شي پدې کې لږ وخت تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې خپل سترګې اور غړول خپل سترګې وغړولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رڼا هغه په دې دنیا باندې راښکاره شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلار د وفات نه یو څو میاشتې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین هغه پیدا کړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدل هغه ډېر زیات ناشنا یو خو ناشنا بدیو چې پلار واده کړو بچی نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو بدی کې عبد المطلب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو هغه ډېر زیات خوشاله شو دا امینه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور وا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړو او د خپل لیکل ورکو چې نو سید پیدا شو هغه ډېر زیات خوشاله شو او هغه حرم دراوړو کعبه ته راوړو د دې لپاره چې د کعبه برکت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه نازل شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترنم په دې باندې ډېر زیات خوشاله شوی او حقیقت هم دا لیکل چې یو انسان ورور وفات شي او یاره یو سړی زوی وفات شي او داغه بچی نه او داغه د امر نفس رب العالمین هغه د بچی ورګي سړی په ډېر زیات خوشاله دا یو قسم د دې مجید د بارا د دې مړي د بارا او د دې زوی ورور د بارا یادګار به داغه یو یاداش وي او داغه یو لخر د سړی په دې باندې ډېر زیات خوشاليږي نو په دې باندې عبد المطلب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترونه خصوصا ابو طالب او ابو لهب چې دا په دې وخت کې موجود د ډېر عزت خوشاله شوی ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو د ډېر خوشحالي د وجلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش کې وینځم آزاد کړي وا د ابو لهب یو وینځوا ثویبه په نامه باندې دا ثویبه رااله او ابو لهب له زیره وتا ابو لهب دی اول چې ستا اوراره پیدا شوه دی ابو لهب د ډېر خوشحالي د وجنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات خوشاله شو نو دغه خپل وینځه چې دا نو دای است آزاد کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالي د وجه ابو لهب خو آزاد کړه په صحیح روایت د مسند احمد کې راغلی دی کله چې ابو لهب مردار شو او د دنیا نه آخرت ته لاړ یو سړي په خوب کې وکړو خوب کې وته ویل چې ابو لهب استا حالت سره رب العالمین تاسو سره وکړل هغه وته ویل د کومه ورځ نه چې زه وفات شوی ما تر دې وخت پورې زه په عذابونو کې پروت یم او سخت عذابونه ما رب العالمین راکړي مګر یو ورځ په ما باندې هغه اخوال راغلو راحت په ما باندې راغلو او هغه د څه د وجلا د دې وجلا چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې خوشحالي کړې و او خپل وینځه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې آزاد کړی و نو د دې وجه د رب العالمین هغه باندې ورځ راحت هغه راوسته دا صحیح روایت د مسند احمد کې دی الغرض رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو او د رسول الله ترونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان د رسول الله په پیدایش باندې ډېر زیات خوشاله شو د دې وجه چې بلال وفات شوی او موري کونډوا یوم الاثنين د پیر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیر د ورځ روزنی ولا لکه دا ګوره په صحیح روایت د مسلم کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با د پیر د ورځ روزنی ولا او به دا فرمایل وې دا نشه ورځ دا ولدت فيه جسم بدی کې پیدا کړی شوی ما او بعثت فيه او د پیر په ورځ باندې رب العالمین زو پیغمبر ګرځول ما ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې عظیم صحابي دی هغه
رب العالمین دا دعا کوله چې یا الله د پیر په ورځ باندې مالا مرګ راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور د پیر په ورځ باندې پیدا شوی دی او د پیر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شوی او د پیر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. وفات او پیدائش او پیغمبري درې واړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ باندې ملاو شوی. دیو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بدا ارمان کو اگر چې غره ورځ په ورځو کې د جمعې ورځ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم یو سړی چې مسلمان دی او د جمعې په ورځ باندې وفات شو رب العالمین به د جهنم د عذاب نه بچ کی په دغه ورځ باندې د جهنم عذاب اغنه ملاويږي. خو به دې شرط چې سړی مسلمان دی نو یوم الاثنين یعنی د پیر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. په تاریخ پیدائش د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د علماء اختلاف دی. بعض علماء ویلي چې په نهم د ربيع الاول باندې رسول الله پیدا دی. په نهم د ربيع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین پیدا کړی دی. مشهور دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 12 د ربيع الاول باندې هغه پیدا شوی دی. او ګور عجیب دا چې په 12 د ربيع الاول باندې رسول الله پیدا شوی دی او بیا په 12 د ربيع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقیني دی چې هغه په څوم کال باندې شوی دی یعنی هغه په 11 کال د هجرت په 12 د ربيع الاول کې شوی دی. اما پیدائش د رسول الله چې د باغی کې د علماء اختلاف دی چې آیا هغه په نهم د ربيع الاول دی او کنا هغه په 12 د ربيع الاول دی. خو د ډیرو علماء رائے دا ده چې 12 د ربيع الاول د محققین علماء رائے دا ده کوم چې سند پر لحاظ سره صحیح خبرې دي نو هغه داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نهم د ربيع الاول باندې پیدا شوی دی او دقه غرق العلماء دی. نزمنگا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رب العالمین په نهم د ربيع الاول او د پیر په ورځ باندې رب العالمین هغه پیدا کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدائش په وخت کې رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعض کرامات ورکړو. ګوري رسول الله چې وړ استنه وا هغه ډیر عظیمه هستی وا رب العالمین چې کله پیدا کول رب العالمین د ناشنا کرامتونه ورکړو. ناشنا کارونه په دغه ورځ باندې رب العالمین وکړل د دې لپاره چې ورسته خلک به د دین استدلال کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې چې بعضی علامات او بعضی کرامتونه د هغه نه دي. اولنې کرامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور فرمایلی دي امنه بنت وهب تاسو ټول پیژنئ هغه فرمایلی دي و اسما د رب العالمین باندې قسمی چې کله زما د ازوی پیدا کېدو محمد رسول الله نو ما د زری برابر تکلیف نه دی محسوس کړی. ګوري کله چې زنانه حمل وانه نو هغه د به زیات تکلیفي او بیا د حمل چې صبر غټیږي زنانه تکلیف ډیریږي. امنه بنت وهب وای کله چې زما په خیټه باندې محمد رسول الله وای ما د اندازه نه کېدل چې زما په خیټه باندې ماشوم دی یعنی زه دومره برابر وما او بندار مل حالت کې ما د اړو اندازه نه کېدل چې زما په خیټه باندې هغه ماشوم دی. دی وخت کې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د پدم نشته ازما زوی پیغمبر کیږي او دا خبرونه مور ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا کېدو د حمل تکلیف امدغه رنګي د پیدا کېدلو تکلیف دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مور باندې لو. دویم کرامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنه کوم چې زمونږ د پیغمبر پاک مور دا او ډیره اوچته زنانه ده هغه خوب وکړو او د رسول الله د پیدایش نه مخکې دا خوب وکړو چې زمانه یو رڼا وکړه او دا دومره تیز لاړه چې د شام بنگلي او د قیصر کوم چې د شام بادشاہ د هغه ټولي بنگلي او د هغه بالاخاني رب العالمین ما ته د دې رڼا د وجه نخکاره کړل. دا وی چې ما ډېر غټ تعجب وکړو د دې خوب د وجه نه چې رب العالمین ما ته په دې خوب کې د شام او د کسرا او د روم او د فارس د دیو د بنگلي رب العالمین ما ته په خوب کې هغه او خدای یو دریم کرامت
چې دا په صحیح اسانید باندې د آمنه بنت وهب نه ثابت دی. آمنه او هغه زنانه چې د پیدایش په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی د هغه خدمت کوي، د دې دواړو نه په صحیح سندونو باندې دا واقعا نقل کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره د آمنه رب العالمین یو د سرنا را بهر کړه چې دا ټوله کمره د هغه سره صبر او خانه شو او یو ورنا په کمره کې رب العالمین هغه جوړ کړه او دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم کرامت. په دې وخت کې کله چې رسول الله پیدا شو، آمنه بنت وهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مور وا هغه ول اشنا خوبونه وکړل، یو خوب وګدو په خوب کې ول یو ملک راغی، یو ملائک هغه د خوب کې راغی او هغه وته ویل چې دی الکلبته محمد نوم کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم انتخاب هغه چا کړو؟ هغه رب العالمین کړو. او بدی کې ډېر حکمتونه، یو حکمت پکې دا په عربو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې محمد نوم مشهور نو، یعنی عام عربو با محمد نوم نه کې خپل بچو دا او دې خبرې ته دغه توجه نه و. نو رب العالمین ملک راولېګو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د بخوب کې وایي چې د خپل زوی دا د محمد نوم هغه کې نو هغه خپل زوی د محمد نوم کې خود دویم په تورات او انجیل کې دا خبره ذکر وا چې د آخرنی پیغمبر نوم هغه محمد او احمد وي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم هغه محمد او احمد کې خودو. دویم خو آمنه بنت وهب سردام وکړو. آمنه بنت وهب هغه د یو ملک رااله په خوب کې او په خوب کې وته دا ویلې وای چې کله ستاسو پیدا شي نو وي ته به د دعا وکړي چې اللهم انی اعوذ بک من شر كل حاسد، یا الله د دې ماشوم او د دې الګ دبارا زبتا باندې پناه غواړم د هر کینګر او د هر شیطان نه، یا الله زما د ازبه دا د هر کینګر او د هر شیطان نه محفوظ کړي. او بدی دعا کی ګوره حکمت داو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو او بیا رب العالمین پیغمبر کو د رسول الله حاسدین درځي يهود مسرحسد شروع کو، خپل ترنو مسرحسد شروع کو، خپلوانو مسرحسد شروع کو. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم کرامت داو. شپږم نمبر یو ناشنا کرامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو، ایران دا اوس چې موږ د ایران وایو د دې په هغه زمانه کې فارس ویل او دا د هغه زماني سوپر طاقت یو خاندان هرمزان بنوم باندې یو خاندانو صد پاس 3000 کاله مسلسل په ایران باندې دغه حکومت تیر شوی. دا ګوره ډېره غټه بادشاهي ده. عام دور باندې حکومتونه 100 کاله 200 کاله حکومت وکړو، بیا اغړم شدي اوس د پاسه 3000 کاله په ایران باندې حکومت کړو او ایرانیان په هغه وخت کې دا د اور عبادت به کوو، مجوس د اور عبادت به کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو د ایرانیانو عادت داو د ایران چې کوم حکومت هغه په یو علاقه کې اور بل کړو او دا اور به همیشه لپاره بل، یعنی دی حکومت څخه کسان خادمان مقرر کړي چې هغه به خشا کړول او د اور د غرزول او دا اور به دیو همیشه لپاره جاری ساتول، ځکه چې دیو د اور عبادت کوي، دای خپل معبود ګڼو، دا د الله او دای معبود الهي د عبادت به کوي، دا اور به همیشه لپاره بل. دا الله شان د ګوره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو رب العالمین دا اور مړ دیو ته ډیر خشاک واچول، لیکن دا اور بلیدو نه. دویم په ایران باندې یو زلزلہ رااله او دا چې ناشنا زلزلہ وا چې د دې بادشاہ د هغه زمانه چې کوم بادشاہ د هغه اکثر بنگله او بالاخانه پکې را پرې وتل. په دې کې دا کې سره بادشاہ چې خبر شو چې یو دا اور مړ شوی دی بلیږي نه او دوی مداري جسمنګ اوچته بالاخانه عام دور باندې د بادشاہانو بالاخانه او د بادشاہانو کورونه هغه ډیر مضبوطي د سی وړه زلزلې را غورځول نشي. دی بادشاہ لږ تعجب
نو خپل کمیټي چې کوم وا د هغه زمانه چې کوم اسمبلی وا نو هغه را وغوښتل او مشوره وسره وکړه چې دا څه وجه ده چې د یو زلزلہ راځي چې زمونږه عام ایران کې د اچا کور وران نشو او زمونږه د بادشاہانو کورونه وران کړل او دوی مدار چې دا اور مړ شوی دی او حالان کې موږ هغه د خشاک بغرزو لرګم ورزو اور بلی کې نه پدې کې یو قاضي د هغه زمانه د دغه فارس او د کسرا بادشاہ یو قاضي د مبازان په نامه باندې دی مبازان ته ویل چې ما یو خوب کتل په دغه شپه باندې او هغه خوب مې د ناشنا خوب کتل لري چې د عربو د زمکه نه سو خادر روان دي او هغه بسې وربسي اصول دي او ورال او دلته زمونږ په فارس او زمونږ په ایران کې ډېر فساد وکړو زمونږ حکومت دغه د وجه نه خراب شو دلته کسرا بادشاہ سره نورم اغا دهشت نور مراله چې دا څه وجه ده چې دا خوب هم د کتل لري په یو شپه باندې دا ټول کارونه شوي نو خپلو د دې چې کوم وزیرانو هغه ته وویل چې موږ لا کوم پندت وګوري چې موږ داغه معلومات وګورو د دې خبرو په اړه کې یو پندت راوغختو هغه ته ویل چې د دې په اړه کې خصوصا کوم معلومات نه لرم په شام کې یو پندت او هغه غټ پندت د عبد المسیح په نامه باندې او هغه زما ماما دی زبد هغه معلومات وګم کېدی چې هغه د دې په اړه کې څه معلومات نو دی بادشاہ دغه سړی ورګو چې تلاړ شه او د عبد المسیح کوم چې د نسواراو غټ مولاو پندت دغه ته معلومات وکړه دا چې داراله او هغه د ټوله کہانی بیان کړي چې دغه سي په پلان کې تاریخ باندې په 12 ربيع الاول دغه نشنا واقعات هغه زمونږ په مملکت او زمونږ په ملک واقع شو هغه ته ویل ما د نشه معلومي کې چې کېدی رب العالمین اخرنه پیغمبر هغه په دغه ورځ باندې رب العالمین هغه پیدا کړی او داغه د وجه نه رب العالمین د فارسیانو او د مشرکانو حکومتونو رب العالمین هغه ختمي دا سړی چې کله رااله او کسرا چې کوم د رومیانو بادشاہ د فارسیانو بادشاہ هغه د خبره بیان کړه نو په هغه باندې نورم او رعب او دبدبه په هغه باندې رااله او هغه سړی متداو ویلې کوم چې هغه پندت عبد المسیح په نامه باندې چې د دینه بس تاسو سوار لس بادشاہان راځي او دا به زر ملکی او بیا رب العالمین دا عرب او دا مسلمانان رب العالمین به تاسو باندې غالب کوي او بیا دغه څه وشوا دغه زمانه چې کوم بادشاہ دغه نواله تر د عثمان غنی رضی الله عنه او د فاروق اعظم پورې سوار حاکمان هغه د فارسیانو بدل شو یو براله هغه بمبل شو بل براله او ورستا په دې تاریخ کې برای شي چې ډېر ناشنا واقعات دي چې د فارسیانو او د ایران د حکومت رب العالمین په کومه طریقه باندې ختم کړي د عمر فاروق رضی الله عنه په دور حکومت کې رب العالمین د فارسیانو حکومت هغه بیا ختم کو او تکمیل د عثماني غنی رضی الله عنه په زمانه کې شوه دی دی وجه د ایرانیان د اسلام سره ډېر غټ دښمنی لري ظاهر کې ځان د مسلمانانو مو ولی داغه وجدار چې د دیو د 3000 کال حکومت هغه د عمر فاروق رضی الله عنه او د عثمان غنی رضی الله عنه په لاس باندې رب العالمین د خور سره خوري کړي دی وجه د اسلام او د مسلمانانو سره ډېر بغض کینه او حسد هغه لري الغرض دا سناشنا واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې د دین علاوه نور ډېر ناشنا واقعات چې دا په صحیح روایت کې دي بعضی د امام بیهقی رحمه الله په دلائل النبوه کې لیکلي دي دلائل النبوه معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري دلائل یو ناشنا معجزه او کرامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کتاب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله پیدا شو نو ګوري عام مشومان چې پیدا کیږي نو هغه په وینو کې او دغه رنګ په غندونو کې په اوبو کې بند وي او لږ پد وي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالکل پاک پیدا شوی نبی وینوا او نبی نوري غنده اوبو وغيرها وي او دغه کبي غندګي چې بدی کې عام مشومان پیدا کیږي د رسول الله باندې دام د رسول الله یو ناشنا کرامت
یو اتم کرامت رسول الله داو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه پیدا شو لو كان معتمدا على يديه رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناستو او بلسونو باندې ډډه ولګولا لکه دا د عام ماشومان د فطرت د خلاف ده عام ماشومان هغه چې کله پیدا شي جاړي نشي کېناستل او بیا دا چې په لسونو باندې ډډه ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله جل شانه دام یو ناشنا او عظیم کرامت ورکړ بل رسول الله چې کله پیدا شو کان رافعا راسه الى السماء رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان د قتل او خپل سر اسمان د اوچت کړو په دې کې دې نقطې ته اشاره وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد بر ذات نه چې رب العالمین دې دغه د سر د پیغمبري او دغه متحد وي او دغه د حکم تابعدار وي نهم کرامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم مختونا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې سنت ولی عام طور باندې مشومان چې پیدا شي نو هغه سنت نه منګه هغه د نایره ولو هغه سنت کی او کوم چې زیتی وخه دا د انسان د ذکر سره نو هغه دکټ کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي سنت هغه رب العالمین پیدا کړو اگر چې بعض علماء د سویری دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي سنت پیدا شوی لیکن بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه کړی شوی دا د مشومان سنت کول در ابراهیم علیه السلام د شروع شوی دي کله چې رب العالمین ابراهیم علیه السلام پیغمبر کو د اتیا کاله په عمر کې رب العالمین هغه د حکم کو ځان سنت کا او دا کول ډیر ګران کار دی اتیا کاله په عمر کې ځان سنت کول ځکه د اتیا کاله په عمر کې چې سړی شي به د هغه زخم نه جوړيږي لیکن دا د رب العالمین د سر نه باغمر یو امتحان شروع د سنتګری هغه شوی د ابراهیم علیه السلام نه او دا هغه بس به د سنت دي چې په عمر ورځ یا په سوال لسم ورځ باندې یا د دې نه پس چې په اړه ورځ باندې وي نو مسلمانان خپل مشومان هغه با مسلمانان هغه سنت کوي دسی نور ډیر کرامات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین ورکړي په دې وخت کې څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خپل مور هغه په ورکړل د عربو قانون دا او د عام عربو خصوصا د مکی والا چې کله به د مکی والا مشومان پیدا شو نو دا مشومان به باندې ته لګل پدې کې ډېر حکمتونه یو حکمت خو به کې داو مشوم به باندې د ولې نو الله په بل سننه هغه لپاره ورکول دلته به داخله د خپل خاور خدمت ته وسګار شو د خپل خاور خدمت به کو دویم حکمت به کې داو مکه چې وا د رسول الله په زمانه کې دا خاور عرب چې بدی کې دا تمدن تهذیب او د خپل کلچر او د هغه چې کومه زبانو چې هغه د عربیت وي د هغه د حفاظت باندې یو جذبه یو مینه وبکي عام طور باندې کم خاندانونه او کم قومونه چې کامیاب قومونه دي هغه قومونه کامیاب دي کوم چې د خپل کلچر او د خپل زبان قدر وکړي تاسو وګورئ انګريزانو د خپل زبان قدر کړي نن په دنیا باندې راج کوي تاسو وګورئ هر یو شی هغه په انګريزي کې دی انګريزان کوشش کوي چې انګلیسي او انګلیش هغه په عام دنیا باندې راج کړي زمونږ اسلام او مسلمانان د هغه کوشش بدای چې عربیت هغه په عام دنیا باندې حاکم وي او عام مسلمانان هغه په عربیت ځکه بلکې د عربیت د کول په ټول مسلمانانو باندې لازم دي په هر یو مسلمان باندې دومره عربي د کول فرض دي چې هغه د مسترجمه یاد کی د خپل پیغمبر د احکاماتو له خبر شو د اسلام د احکاماتو له خبر شي لبدې کې د عربو یو حکمت اغتام عام دور باندې تاسو ګورئ زمونږ په دې زمانه کې دا کوم خلک چې بخار کې اوسېږي نو د دیو جبه بدله د دیو په جبه کې سبق د انګلیش الفاظ وي سبق د اردو الفاظ وي سبق پښتون وي او کوم خلک چې په باندې کې اوسېږي په کوم کې اوسېږي نو عام دور د ابو زبان محفوظي نو د عربو عادت هم دا چې هغه د خپل زبان د حفاظت لپاره د خپل کلچر او د دستور د حفاظت لپاره مشومان هغه به باندې د لګل چې صحیح عربیت زده کی
دی وجه نسمنګا دا پښتانه چې دی بدی باندې ډېر زیات پاتې دي د خپل ژبې اهمیت نه لري ګوره دی کې اسلام موږ ته نه دی چې تاسو ور خپل ژبې له اهمیت مو ورکړئ خپل ژبه زده کول دا ګوره د اسلام په ارشاداتو کې چې موږ تاسو لیکلي هر یو انسان له بکار لري چې خپل ژبه زده کړي ته چې پښتو زده کړې په اسلام به څنګه پوهېږي یو سړی چې په پښتو نه پوهېږي هغه په عربي باندې څنګه پوه شي یو زبان زده کول خصوصا خپل زبان زده کول دا ډېر هغه اهمیت لري کله چې سړی خپل زبان زده کړي نو هر زبان به زده کولی شي چې خپل زبان موږ تاسو ته نه یاد نو موږ خپل زبان څنګه زده کوو دې وجه نه زمونږ د پښتانه د هغوی یو غټه کمزوري دا ده په پښتو کې د انګلیش الفاظ وایي په پښتو کې د اردو الفاظ وایي په پښتو کې د فارسي الفاظ وایي د نورو زبانونو الفاظ وایي حالان کې څه نه ده پکار باید چې زمونږ پښتانه خپل پښتو زده کړي د دې مطلب دا نه دی چې موږ په پښتو د اسلام په خلاف باندې استعمالو پښتو زده کول د اسلام د ارشاداتو لري موږ تاسو ته هر یو قوم لا او هر یو ملک لا او هر یو خاندان له بکار دي چې هغه خپل زبان د هغه حفاظت کې واغس کړي د اسلام سره کوم منافات نه لري بلکې د اسلام په هغه ارشاداتو کې موږ تاسو ته الغرض په بدی کې یو حکمت دا چې د عربو ماشومان او د عربو کشران هغه د صحیح عربی اغاز دکی نو بدی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور اراده وکړه چې خپل زوی باندې ته ولي د دې لپاره چې صحیح عربیت اغاز دکی حبیبه السعدیه په نوم باندې یو سنانه ده او دا ډیره ناشنا زنانه ده صحابیان د رسول ایمان وروړي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعی مور وا حبیبه السعدیه وای موږ په باندې کې اوسېدلو نو به موږ باندې قحطونه رال خوراکونه نو بارانونه نه کېدل سوکړه وه په حیواناتو کې پیم نو وایي عامې زنانا هغوی اراده وکړه چې موږ ځو مکې ته او د ښاریانو بچي به ځان سره راوړو موږ به د هغو پرورش کوو نو هغې به موږ له مزدوري راکوي وایي زه به دې کې رالم زما سره زما خاوند هغه ما سره راغی وایي کله چې موږ مکې ته راورسېدو نو یې عامې زنانه زما نه مخکې راغلې زما چې کومه خره وه وایي زه په خره باندې راغلې وم نو هغه ډېره کمزورې وه مزل یې نه شو کولی زه وروسته راورسېدلم او عامې زنانه زما نه مخکې راورسېدلې مکه کې چې کوم مالداران خلک د هغو چې کوم بچي وو نو هغه د نورو زنانه واغېستل وایي ما ته پکې یو ماشوم هم پاتې نه شو دغه یو محمد رسول الله دا ما ته پاتې شو وایي ما ته مې خاوند وویل چې دا ځان سره نه بوځو ځکه دا خو یتیم دی د دې مور به موږ له سره کړي وایي موږ واپس روان شو چې څه مزله وکړو وایي ما د خاوند وویل چې مړه واپس داسې نه ځو وایي بیا به خلک موږ پسې خاندي چې دونه مزله وکړو او تاسو ځان سره یو ماشوم رانوړو وایي راځه دا یتیم د ځان سره وړو کېدي چې رب العالمین زموږ دپاره په دې کې برکت واچوي تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کرامات وکړه حلیمة السعدیه وایي زه رالم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره واغستو په لاره کې وایي زه کېناستلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم له مې پی ورکول وایي زما په سینه کې پی نه و رب العالمین زما سینې د پیو نه راډکې کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شو په دې کې زما زوی عبدالله په نامه باندې هغه په دې پیو باندې مړ شو وایي زما خاوند پاسېدو موږ سره یو اوښه وه ډېره کمزورې وه وایي هغه د شله په هغې کې به عام ډول باندې پی نه و لږ معمولي غوندې پی به پکې و وایي هغه چې کله ورلېد هغه هم څه مڼکه وه د پیو نه هغې د سم ډېر پی ولشل ما هم اوسکل زما خاوند هم اوسکل وایي موږ ډېره ښایسته شپه تېره کړه وایي کله چې سهار شو وایي زما خاوند ما ته وویلې وایي چې حلیمې دا ماشوم ما ته ډېر د برکت والا ښکاري ګوره په تا کې هم پی نه و رب العالمین دې کې پی پیدا کړل زموږ په دې اوښه کې هم پی نه و او رب العالمین په دې کې هغه پی پیدا کړل وایي ما ورته ویل چې همدغسې ده رب العالمین په دې ماشوم کې ډېر خیرونه او برکتونه هغه اچولی دي حلیمة السعدیه وایي کله چې کال پوره شو وایي زه مور پسې رالم وایي ما وویل چې د ماشوم به موږ سره نورم تاریخ په واقعاتو کې د دې واقعي ډېر اوږد تفصیل له اخوا
خو چون کې ټیم کم نه دی واقعي باقي تفصیل د حلیمه السعدیه خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الب بنو سعد کی زندگی او بیا د جبريل اراتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرول او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کول مکی دا او بیا د خپل مور سره زندگی تیرول او بیا د مور سره تلل او بلاره باندې د مور وفات کېدل او بیا د هغه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش عبد المطلب ته حواله کېدل د ټولو خبرو تذکرہ با روان خطبه کې وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر